جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آثار د قیامت بیان کړي لیکن علی التعین هغه تاریخ چې دا ورځ به په کوم ورځ باندې بدا کم تاریخ باندې بدا ورځ برپا کیږي دا سوا د خدای نه بل چاته نشته. روایتو کې راځي چې دا ورځ به د جمعې وي. قیامت چې په کوم ورځ برپا کیږي نو دا ورځ به د جمعې. الله دې امان راکړي چې اعلان د قیامت موشي او د جمعې ورځي او خلق چې ده ډرامو ته بلو پرنټونو ته دمانو ته ډمو ته واده وي او ناست وي او قیامت په برپاشي چې د دې قوم حال بسي. یو خدا چې قیامت راغی او ته په سجده پروت یې په مانځه ولاړې چرته الله الله کې قیامت راغی او ته ډمو ته ناست یې ډرامو ته ناست یې وی سیارونه ګورې د دې جمعې په ورځ لږ دې شي تم خیال وکړه. پاکستان حکومت ډېرې مهربانۍ کړې دي خو یو لویه مهرباني دام دا چې د ټول اتو ورځو ډمتوبونه جمعې ته راجمع کړي. نو حدیث کې راځي چې دا ورځ چې ده دا به د جمعې ورځ. اوس جمعې ورځ ته جمعه ولې وایي؟ د دې ډېر وجوهات علماو بیان کړي. یو وجه دام ده چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات په عرفات کې شوی نو دغه ورځم د جمعې وه. عرفات میدان ته هم ځکه عرفات وایي چې هلته تعارف شوی و د بیبي حوا او د آدم علیه السلام پیژنګلي 300 کاله پس شوی نو هغې ته ځکه عرفات وایي. بیا د دې دا ملاقات چې شوی دی نو دغه ورځ یې تم د جمعې ورځ وه. بل دې ورځې ته جمعه هم ځکه وایي چې خلق پکې مانځه ته جماعتونو کې ډېر راجمع کېږي. خو لویه وجه علماو دا لیکلې ده چې دې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې د ټول کائنات دنیا چې ده په دغه ورځ به راجمع شي او خدای ته به پیش نو دا ورځ به د جمعې. جمعې ورځ د خوشحالۍ ورځ نه ده او نه د ګډېدو ورځ ده نه د کنجرتوب ورځ ده. جمعې ورځ ډېره لویه د خطرې ورځ ده چې هسې نه چا قیامت پې برپا کېږي چې همدا جمعه نشي چرته. عظمت یې بیا څومره دی؟ عظمت یې څومره دی؟ عظمت یې دومره دی چې د زیارت په ورځ نور پرېوتو نه رستو او د جمعې په ورځ نور پرېوتو نه مخکې په دې ټایم کې کم سړي نه ساه ووته هغه باندې به تر قیامته پورې د قبر عذاب نه. د جمعې د ورځې بزرګي او تقدس اون دومره اوچت یعنی الله پاک دې ورځې لا څومره لوی اهمیت ورکړی دی. حدیث کې راځي چې دا عذاب به څنګه نه وي په دې مړي چې د جمعې په شپه او جمعې په ورځ مړ شي. وایي داسې به نه وي پې چې یو جمعه باندې دی مړ شو نو دا جمعه دی بلې جمعې ته شپاړي چې بله جمعه راشي هغه جمعه بیا وکالت کوي چې نه د ده سا په ما کې ختلې وه
خبردار چې عذاب نږدې را نشي هغه جمعه به بلې جمعې ته وسپاري تر قیامته پورې به په دې سړي د قبر عذاب نه د جمعې عظمت هم بیا دومره اوچت عزیزانو په ټوله هفته کې د 2 ورځو عظمت ډېر اوچت دی یو د جمعې عظمت او یو د پیر د ورځې عظمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت اقدس چې دی د پیر په سحر شوی او بیا وفات هم د پیر په ورځ شوی نو د پیر ورځ او د جمعې ورځ په دې اتو واړو ورځو کې ډېرې لویې د شان ورځې نو عزم دا کولو چې علت تعین تاریخ د قیامت معلوم نه دی لیکن چې کله برپا کیږي نو ورځ به د جمعې وي او برپا کیږي به څنګه اقتربت الساعة وشق القمر اقترب ماضی صيغه چې الله دې یو شي د پاره وای د دې دا معنا ده چې قیامت تیر نه ده اقترب دا معنا چې داسې وګڼه لکه چې دا ورځ تیر شوی وي تیر شوی شی یقیني په نسبت سره راتلون کی شي تا نو اقتربای ماضی صيغه ځکه ویلا چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوی ډیر نږدې دار سره هیبت به څومره هیبت به دومره قرآن کریم دغه ورځ هیبت بیان کړی دی یوم یجعل الولدان شیبا دا به دومره سخت ورځ دومره سخت ورځ به چې د ډېر هیبت نه به الکان پکې سپینګیري شي الکان به سپینګیري شي او السماء منفطر به آسمان به ټوکړي ټوکړي شي او پزمکه به راوغورځي دا د انساني عقل خبرې نه دي اسمان به مات شي د ډېر هیبت نه به ملایکې د اطرافو ته منډې ووهي اسرافیل علیه السلام به شپېلی وغږوي په شپېلی کې به څه وایي په شپېلی کې به وایي چې او زړو شوو غوښو او زړو شوو هډوکو تیار شئ او راپاسئ د پاره د حساب د چا د بدن غوښې او هډوکي چار ځای ته رسېدلي داسې د هوا کې به راوالو او جسم به مرکب چې دا څنګه یې داسې به جوړ شي او روان اوس کافرو به څه وي پیغمبر چې دا خبره قرآن وکړه هغې ووایي چې اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید مونږ چې مړه شو او خاورې ایره ایره شو بیا را ژوندي کېدل دا زمونږ عقل نه مني قرآن راغی چې یحسب الانسان ان لن نجمع عظاما ستا دا خیال دی چې ستا دا هډوکي به زه بیا برابر نه کړم را جمع به نه کړم بلا قادرین علی ان نسوی بنانا هډوکي دې را جمع کول خو پرېږده چې دې ګوتو کې دې دا نری کرښې چې دي دا به هم رانه لاندې باندې نه شي اوس حیران کن خبره درته بله وکړه په دې اوس تاسو څه په ډب یئ دې ګوته کې که داسې په خوردبین باندې وګورئ نری نری کرښې شته پکې دې ګوتو په کاغذ ګوته لګوه د پلارو لګوا د زویو لګوا د ښځو لګوا د مورو لګوا د پلارو لګوا وغیره وغیره پردی ګوتې ولګوا
په کروڑونو ګوتې ولګوه د هر یو ګوتې کرخې چې دي د یو بل نه به مختلف دا یو دا د ګوتو کرخې دي دا هم د یو بل نه به مختلف. اوس وګوره بل حیران کن خبره بله وګوره. ته سړی ستا ښځه ده بچی دي شوي دي صاحبه 8 شوي دي یا 10 شوي دي یا شپږ شوي دي یا ستا یوه نطفه ده والسماء وخشا والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وإن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق. انسان دې دا خیالو کې چې دا ما د څه شي نه پیدا کړی دی. د انسان دې ځان ته وګوري لکه دا تسمار خان چې اوس ځان ته وایو په پنجو داسې ګرځي لکه د کارغه په شان. دې د سوټای زوی ته ووایه چې فلینظر الانسان مما خلق. ته دې ځان ته وګوره چې ته ما پیدا کړی د څه شي نه. بې ادبي دې معافي. دغه نطفه چې دا ته پیدا یې تا ته په لاس کې اچوم ته به یې وسټئ وبه یې سټئ دغه ساس کې چې دا ته پیدا یې دا درته په لاس کې اچوم وبه یې سټئ ولې څه شی دی پړیتا ده نو ته پاکې بیا دغه نطفه چې دې سره یو ځای کېږي او د مور په رحم کې او هغه دواړو نطفو نه بیا ته جوړېږي هغه د مور د رحم نطفه تا ته په لاس کې اچوم ته به یې وسټئ هغه نطفه م وګوره او دا ته چې ته پیدا یې دا م وګوره. نو چې د پلیتې نطفې نه پیدا یې خو د پلیتې بچي نو سړیتوب زده کړه که تاسو خیال راغلی. فلینظر الانسان مما خلق. انسان خو د خدای وایي دا خیالو کې لږ چې دا پیدا د څه شي نه دی. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. دا هغه دوو نطفو نه مې پیدا کړی دی چې د پلار د ملا نه راځي او د مور د سینو نه راځي. دې ته سوچ وکړئ. دا د حیرانتیا خبره نه ده. دوه ساس کې دي یو د مور رحم کې دی او یو ستا د پلار په ملا کې دی. دا دوه ساس کې د مور په رحم کې یو ځای کې او په هغه رحم کې ته اوس ما ته ووایه چې کومه ډانچه ستا جوړه شوې ماشوم چې څه وخت کې را پیدا شي د مور نه ته ورته ګوره دا د سترګو مشینري چا دننه نه استوا د دې بڼو دا مشینري چا دننه نه استوا د دې اډوکو دا مشینري چا دننه نه استوا دا د دې ګوتو دا قالب دننه چا دننه استو دومره غوندې د پوکاڼۍ عمره رحم دی او د پوکاڼۍ عمره رحم کې څومره ښایسته ماشوم د دوو څاڅکو نه جوړ شي. دې ته د انساني عقل رسۍ کې دی. دې نه زیات حیران کن شی بل څه شی دی. بیا په کومه لاره چې راوباسي عقل ورته حیران. قرآن څه وایي چې د مور په خېټه کې دې جوړ کما نو د بار راتلو د پاره دې بیا څه پروګرام جوړ کم ثم السبیل یسر د بار راتلو لارم درته اسانه کم. تیر ورځو کې یو سړی را باندې پیښ شو نو مونږ سره بجلیګر کې و.
اوس زما جماعت نه بار داسې مخامخ ټټای وي چې ټټای وي نو ټټای کې چغې دي چې وای وای خلکو ورمنډې کړي چې هلکه څه چل دی ویلې غول راکن خطي او رانوځي نه اخر چې خلک ورله ویله لکه چغې مه وخدای دی بیا خو باسه خو چې یو ولا په دې ولو زور کړی چې په ولو زور کړی دی نو هغه چې کړي دي دمره غوندې پچه تېوتې ده دمره پچه چې پې زه ورله زما هغه وخت کې لیونی غوندې وم هلکه څه چل دی ویلې دا پچه راکړه اړه کې مې سوچ کوله د بولاټوپ په ډانچه مې واچو چې دومره پچه یې پکې نښلولې وه څومره چغې والي چې ټول بجلیګرې را خبر کړ دا دومره غټ ماشوم چې په کومه لار قدرت راوباسي تاسو هغه چغې چېرته اورېدلي دي ولې خدای ویلي دي چې ثم السبیل یسره زه چې ماشوم د مور په خېټه کې جوړ کم نو بیا د بار راتلو لارم ورته زه اسانه کم بې تکلیفه راشي دا د حیران کن خبره ده که نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د الله هره کارنامه چې ده د انساني عقل نه بار پاشپیلی کې څه ووایي اسرافیل زړو شوو غوښو زړو شوو هډوکو تیار شه عزیزانو یکدم به په دغه ورځ دا ځمکه د تانبیش او دا یوه ورځ به وي څومره د حساب 50,000 کاله کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کال علما وایي چې 50,000 کاله داسې نه د هغې زمانې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر یوه میاشت به د دې میاشتو د 50,000 میاشتو عمر یوه ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځو عمر او دې له لږ ضربونه ورکه بیا ته ما به پوهې چې دا یوه ورځ به کروڑونه کالی کروڑونه کال ځمکه به د تانبي وي نور به یو نیزه اوچتي د هر سړي د خپو غوښې به په ځمکه پورې پاتې کېږي او سترګې به تندي ته وتښتي د ډېر یرې او هیبت نه او مازغه به په سر کې د وریجو په شان خوټ کېږي بیا به بورډونه لګېدلي بورډونه د هرې ګناه خلقو به ځان ځان لډلی د زناکارو ډله به جدای بورډ به لګېدلی هذا جماعت الزنات دا د زناکارو ډله ده د غلو ډله به جدای هذا جماعت السرقه د هر چا به خپله خپله بیا به دا ډلې ډلې خدای ته پیش کېږي کروڑونه کال عزیزانو غم د دې پکار چې په دغه ورځ به مونږ کوو څه او دام په سر ده یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده پوښتنه یې ترې وکړه چې سال دی هغه د لاندې نه ورته اواز وکړو پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي سکندونو خبره ده که اوس تاسو ته څه پته ده چې دې جومات نه وځئ چې کور ته به ژوندي رسئ که نه به شته ورته پته لاره کې غړز اکسیډنټ یې وکړو خلاص هارډ یې فیل شو خلاص کم شی دی چې د هر شي نه نږدې دی هغه صرف مرګ دی د هر شي نه نږدې نه ځوان ګوري نه هلک ګوري نه زوړ ګوري نه بوډا ګوري خو ټک پړک دا شی زمونږ په سر دی او د دې غم په کار دی غم یو شی دی یو شی څه شی دی چې
چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړې چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې د خطر لار کومه یوه ده دا لار د قیامت چې دا ته ور روان دا د خطرې لار چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشي عادتي توبه څه ته وایي یا الله توبه یا الله توبه یا الله نو په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشي سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړې حلال حلال ګڼه حرامو نه پرهیز که مدام حلال حلال ګڼه حرامو نه پرهیز که مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نه کړې حلال حلال ګڼه حرامو نه پرهیز که مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نه کړې ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې اک بک به ولاړ هیڅ څوک به دله نږدې نه راځي رور لار قرآن دا هم ویلي که یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه داسې ورځ ده چې سړی به د رور نه هم لرې لرې منډې وهي د ښځې نه به هم لرې لرې منډې وهي د پلار نه به هم لرې لرې منډې وهي د مور نه به هم لرې لرې منډې هلکه ولې منډې وهي وروره که د ده څه په کار شو ما نه غواړي که ما سره نه زه به بیا چا نه غواړم